تاسو به ډېر کله د ځمکې پر مخ د انسانانو د مړ کېدو غږونه اورېدلي وي، مګر تر اوسه به مو له ځمکې پرته په نورو سیارو او فضا کې د انسانانو د مړ کېدو دردناک غږونه نه وي اورېدلي. دا وحشتناک غږونه به مو ښایي رواني حالت پریشانه کړي، اما دا چې معلومات مو زیات شي دا به درته جالبه وي چې دغه غږونه را سره واورئ. دغو دوه ایټالوي ورونو د 1992 میلادي کال د مای په 23مه نیټه د ځمکې په مدار کې د یوې بلې مصنوعي سپوږمۍ څخه نوي سیګنالونه ترلاسه کړل، له کومې ستورمزلې چې بیرته ځمکې ته د ستنېدو په حال کې وه. که دا اوازونه په دقت سره واورېدل شي په ښکاره ډول څرګندېږي چې دا اوازونه د یوې ستورمزلې ښځې دي، کومه چې د سپوږمۍ د فني او تخنیکي مشکلاتو په وجه بنده پاتې ده. همدا اوازونه و چې د همدغو دوو ایټالوي ورونو لخوا ثبت شول او خلک ورته حق حیران پاتې وه. 3 ورځې وروسته د روسیې د دولتي تلویزیون لخوا اعلان کیږي چې یوه سپوږمکۍ د ځمکې په اتموسفیر کې ځمکې ته د راګرځېدو په حال کې له منځه تللی، مګر د دغې ښځې په اړه چې په دغه وحشتناکه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و هیڅ ډول معلومات خپاره نه شول. دا صوتي پیغام ادعا کیږي چې د ځمکې په 1200 کیلومترۍ ژوروالي کې ثبت شوی. پکې په ښکاره ډول لیدل کیږي چې انسان ته د عذاب ورکولو فریادونه اورېدل کیږي چې ډېر زیات خفه کوونکی او بد تاثیر کوونکی ده. همدا اوازونه و چې زیاتو خلکو دې کیندل شوي سوري ته د جهنم د دروازې نوم ورکړ. د نوموړي سوري د کیندنې د پروژې مشر چې روسی ډاکټر ازاکوپ و په پخواني شوروي اتحاد کې دا ډول هڅه پیل کړې وه. وروسته له دې چې له سوري څخه دا رنګه وحشتناک غږونه واورېدل شول، هڅه یې وکړه تر څو سوري ته کامره واستوي چې معلومه کړي دا غږونه د څه شي دي. هماغه و چې کله یې دا حالت په سترګو ولیده بې قید و شرطه یې د پروژې د بندولو امر وکړ او نوموړي ویډیو یې له رسنیو پټه کړه، ځکه پخوانی شوروي اتحاد د مذهب سرسخت مخالف و او دولت یې نه غوښتل چې د هغه وخت انسانان دې له دې رازه خبر شي. ګرانو لیدونکو، معلومات مو د خوښې وړ وګرځېدل. که مو خوښ شوي وي او زموږ ویډیو مو د لومړي ځل لپاره کتلی وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. هیله ده دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ. موږ پلان لرو چې دا رنګه جالب معلومات لا نور هم جوړ او ستاسو په حضور کې وړاندې کړو.